کم هلک او جنۍ چې په بنو کې وژل شوي وو او د هغوی باره کې په سوشل میډیا باندې خبرونه ډېر زیات خورېدل چې دغه هلک او جنۍ چې دوی وژل شوي دي نو د هغوی تازه ترین اپډیټ مخې ته راغلی دی چې دغه ژوندي دي. دوستانو د دوی یو نوی ویډیو راغلی چې دوی پکې څه ویلي دي. دغه هلک او جنۍ د دوی نوی تازه ترین ویډیو تاسو سره شریکوم. دوستانو د هلک او جنۍ چې د دوی څو ورځې وړاندې یو ویډیو ډېره زیاته په سوشل میډیا باندې وایرل شوی، تاسو به هم کتلی وي چې یو 2 تابوتونو والا تصویر او د دوی څه تصویرونه په سوشل میډیا باندې شیر شوي. خلکو هم بیا دې ته نه کتل چې دا رښتیا دوی مړه شوي که نه، خو ویډیوګانې د دوی شیر کولې. اوس مهال دا خبر مخې ته راغلی دی چې دوی پولیسو نیولي دي، پولیسو سره دي، پولیسو ترې تفتیش هم کړی دی. تاسو سره به د هغوی خبرې هم شریکوو. قدرمنو دوی پولیسو ته ویلي دي چې خلکو ته موږ سوال کوو چې نور د زموږ تصویرونه، زموږ ویډیوګانې او زموږ هغه تصویرونه چې د مرګ تصویرونه دي هغه دې نه شیر کوي. یعنې موږ ژوندي یو. د خلکو نه سوال کړی، د خلکو نه هیله کړې ده. نو قدرمنو یقینا چې ښه خبره ده چې خلک د دوی د مرګ خبر شیر نه کړي، خو دوی ته نو پکار چې دوی د خپل ځان د وایرل کولو دپاره د مرګ یو ډرامه وکړله. په سوشل میډیا باندې د دوی پسې یو غټه قصه جوړه شوې وه او ویل کېدل چې د هلک پرې ډېرې جرګې هم کړي دي خو جینۍ نه ورکوي د دې دپاره چې د هلک غریب او جینۍ مالداره وه. چا به داسې قصې جوړولې، چا به پکې داسې خبرونه هم جوړول چې د دې هلک او د جینۍ د کورنۍ په خپل منځ کې څه لانجه وه، په دې وجه باندې نه ورکوله. خو اوس چې حقیقت مخې ته راغی د دې هلک د ټیک ټاک نور ویډیوګانې هغه هم موږ جینکو سره وکتلې چې د جینکو سره ویډیوګانې جوړې کړي دي. په دغه ویډیوګانو کې ښکاري چې دا هلک چې کوم دی دا مختلفو جینکو سره د ویډیوګانې جوړې کړي دي چې په دغه جینکو کې نور هم داسې جینکۍ دي څه پکې انګریزانې دي. یعنې د دې هلک کار هم دا دی چې دا جینکو پسې ګرځي، جینکو سره ویډیوګانې جوړوي او په دې طریقه باندې دا خپل ځان مخکې کوي، خپل ټیک ټاک اکاونټ مخکې کوي چې اخر د دا حربه استعمال کړله چې د خپل د مرګ یو ډرامه یې جوړه کړله او په دې ډرامه باندې د ښه ویوز واخیستل، خپل اکاونټ یې هم پرې مخکې کړو. نو د ده که څوک غواړي چې اکاونټ یې ورسره شریک کړو هغه به هم تاسو سره شریک کړو. خو یقینا چې ډېر کچه کار یې کړی دی او داسې کچه کار چې د پښتنو سره هېڅ مزه نه کوي.